ختیځ زون کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسینو د کمپاین پیل. دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې تازه د کونړ په دانګام او د نورستان په کامدیش ولسوالیو کې د پولیو 2 مثبتې پیښې ثبت شوي. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف وایي د دې ولایت په 22 ولسوالیو کې به شاوخوا 9 لکه ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین تطبیق شي. نن کمپاین د ننګرهار ولایت کې د پولیو واکسین افتتاح شولو چې په دې واکسینو کې به ننګرهار ولایت کې 9 لکه ماشومان به واکسین کیږي او چې دغه موذي مرض کوم دی د ننګرهار نه ختم شي. الحمدلله په ننګرهار کې موږ کومه داسې پیښه نه لرو چې هغه ثبت شوې ده او ننګرهار کې فی الحال د پولیو واکسین پیښه نه ده ثبت شوې. ختیځ زون کې د پولیو واکسینو کمپاین عمومي مسؤل ډاکټر نجیب الله کموال وایي د واکسینو په دې 4 ورځني کمپاین کې به له 15 کلونو څخه کم عمره 1.4 میلیونه ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین تطبیق شي. د 4 ورځو په جریان کې د 15 کلونو نه ښکته 1.4 میلیونه څوارلسه ماشومان کېږي هغوی به واکسین کېږي او دغه واکسین چې د کور په کور ده. خو متاسفانه موږ په کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ او د نورستان په کامدیش کې د پولیو یو مثبته واقعه لرو او همدارنګه وایرس ده هم په ټوله حوزه کې وجود لري. نو دا یو خطر ده. دویم دا چې تیر کال ډېر زیات مهاجرین راغلي دي. هغه مهاجرین راتګ چې ده هم د وایرس د ګردش لپاره یو خطر ده. نو د رئیس صاحب د خبرو په تایید باندې په ټولو والدینو باندې او همدارنګه علما کرام او استادانو باندې غږ کوو چې دغه په کمپاین کې چې زموږ ټیمونه کله دوی ته په ساحو ته ورځي دوی سره د کمپاین په ښه تطبیق کې کومک وکړي او مرسته وکړي. د ختیځې حوزې کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر حکم خان ګلابزی وایي چې دغه واکسین به د نږدې 3,000 همکارانو پر مټ تطبیق او د سیمې مخور به ورسره بشپړه همکاري کوي. الحمدلله نن په ننګرهار کې موږ د پولیو کمپاین افتتاح کړ چې دا به 4 ورځې ادامه ولري. هغه ماشومان چې عمر د 15 کالو څخه ښکته وي او تر نوپیدا پورې ټول هغه ماشومان ته به دا 2 څاڅکي د پولیو واکسین تطبیقیږي. چې دغه د ننګرهار په 22 ولسوالۍ کې به زموږ رضاکاران تقریبا د 2900 په شاوخوا کې به رضاکاران وي او 115 په تعداد کې به هغه زموږ کوارډیناتوران وي او 540 په شاوخوا کې به زموږ سوپروایزران وي هغه کسان چې هغه د کوارډیناتورانو د لاس لاندې کار کوي. او همدارنګه د کمپاین نه 3 ورځې هغه خويندې چې زموږ د عامه پوهاوي په باره کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي هغه د 1400 په تعداد کې دی چې هغه د جلال آباد او د بیسودو او یو تعداد ولسوالیو په شمول باندې زموږ عامه پوهاوی هلته جریان لري. دغه کمپاین مسؤلین پر والدینو او ولسونو غږ کوي چې د واکسینو د کمپاین د تطبیق پر مهال واکسین کوونکو او کارکوونکو سره همکاري وکړي.